السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مغفرته یو محترم شتنه کړی دی چې له طالب العلم سره کومک کول د یو طالب سره چې هغه دیني علم حاصلي یا په مدرسه کې یا په مسجد په جماعت کې څومره اجر لري. محترمه له طالب العلم سره یو روفي کومک کول دا په 39 کروڑه الله در بدلی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي که څوک د الله په لار کې ورپي ورکي په 900 بل حدیث راځي وايي که څوک د الله په لار کې ورکي په 2000 د محدثین 900 په 2000 کې ضربي 39 کروڑه جناوز. نو آیا طلب د علم د الله لار ده که نه ده؟ انس رضی الله عنه مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من خرج فی طلب العلم، که څوک په طلب د علم کې لکور راوزی مسافر سی پوهو فی سبیل الله، دا د الله په لار کې دی تر هغه وخت پورې چې بیرته کور ته راځي. مالک رحمت الله مبارک څه وایي؟ پوهو فی سبیل الله ای فی الجهاد. دغه طالب العلم په جهاد کې دی تر هغه وخت چې کور ته راځي. د سبیل الله لفظ چې په قرآن یا په احادیثو کې راځي پر جهاد باندې اطلاقیږي او پر طلب د علم اطلاق کیږي او پر حج باندې اطلاق کیږي. دغه خو نو هر نیک کار د الله لار ده، خو د الله لار چې په قرآن کې ذکر سي سبیل الله او یا په حدیث کې ذکر سي مراد ځنې مجاهد او حاجی او طالب العلم دی. نو محترمه یوارفي چې طالب العلم تور کې په 39 کروڑه ده. حدیث رقم 260 صفحه 414 جلد اول مرقات کتاب العلم. نو محترمه یوارفي په 39 کروڑه الله در بدلی. او بل محترمه دا صدقه الجاریه ده. کم طالب چې ستا په نفقه ستا په کومک تربیه سي هغه بیا ملا سي د هغه بیا شاکردان وي، دا د علم سلسله به تر قیامته پورې وي، ستا ته بیا ثوابونه در رسیږي. نو دا صدقه الجاریه ده چې یو انسان تا را تربیه کوي، یو انسان ستا په غذا رالوی سو، هغه چې بیا هر څه عبادتونه کوي، هر څومره شاګردان چې روزي په هغه کې به ستا اجر وي. مثلا دیوبندي چې ملاس اوس خدمت کوي، کوم خلکو چې ما ته په طالبونو کې زیرې را کړي دي، ما د دې ډوډۍ خوړلې ده، ما د دې په جماعت په مسجد کې ژوند کړی دي، زما په ثواب کې ډېره شریکان دي. ځکه خو که د دوی درا او د دوی کومک نه وای نو ما سبق څنګه ویلی وای؟ دا چې 13 روژه په 20 باندې موږ ختم وکړي چې په زرهاو قرآن عظیم شان ختم سول او په کروڑهاو درودونه وویل سول، په کروڑهاو قلولای وویل سوې، هغه د 20 د ختم رزلټ موږ درته واستاوه چې څومره عظیم ختم د دنیا په سطح باندې یو ختم چې کېدی هغه موږ تاسو وکړي. نو په دې کې ټول هغه خلک را شریک دي، هغه به ما نه پیژني نه به زه دوی پیژنم چې هغو ما ته جرا را کړې ده، هغو زما سره کومک په طالبونو کې کړی دی. نو محترمه یوارفي طالب العلم ته ورکول او هغه ستا په غذا باندې تربیه کول دا د 39 کروڑه ثواب لري. که څوک 39 کروڑه روپۍ خیرات کې بل یوارفي طالب العلم ته ورکړي دا سر برابر دی. لله الحمد. زموږ تاسو په جامعو کې، زموږ تاسو په مدارسو کې، زموږ تاسو په مساجدو کې طالبان سته او د طالب خدمت به دا یو څوک کوي، هر سړی نشي کولی. دا به هغه خلک کوي چې د الله ورباندې فضل و کرم وي. دا پرون نامه ورځ بازار ته ولاړم، طالبان راغلي دي، د مدرسې او د مسجد طالبان. انو دا اوس طالبان اکثر مسافر وي، بسترې نه لري. انو مې په کباړي کې یو بالښت شو، یو شی رانیوی شړیان. انو د کباړي بالښتان دي خیرنه هم مې سر خراب هم. پرون زه رالم مور مې ناسته ده، مخان ور جوړي په مور زه خپل خدمت نسم کولی، نه په مور زه خپل خدمت کوم، دې د طالبانو خدمت کوم. باره ورته مال مور دا پرېږده، طالبانو بلوچستان علاقه دی خپل بلوچستان سره پرېږدو، یا زه
داسې کمزوري د سره مخان ور اچوم نو موږ نو بل کم خیر کړی د دغه د طالب بالښت که الله وبخښل نو زما ور فکر د پخوانو خلکو سره هغه یو څه احساس و اوس ښځې خو بیا په دې شرمېږي چې د طالب خدمت وکړي اوس ښځې خو دا ورته تکلیف وي چې د طالب کالي ور پرېولي نو طالب العلم د الله د دین په طلب کې دی نو له هغه سره کومک کول هغه یو صدقه جاریه ده که غواړئ چې د مور و پلار قبرونه مو منور جوړ سي د مور و پلار قبرونه مو د جنت دروازې جوړ سي که غواړئ چې تاسو د مور و پلار پر قبرو باندې الله د رحمت او د فضل باران وکړي نو د طالب العلمانو سره کومکونه کوي په دغه نیت چې ثواب یې مور و پلار ته ورسیږي هر طالب چې ستا په غذا باندې یو کتاب ووایه چې تر قیامت پورې د هغه کتاب درس وي تا ته به اجر و ثواب در رسیږي اوس زه چې طالب سوی یم خو د یو چا په د ډوډۍ باندې به طالب سوی یم په تش نسو په لوږه باندې خو ما سبقان نه دي ویلي نو خو سهار و ماښام به یو ګولی یو ځای ما خوړله نو د هغه کلي د هغو ښځو چې په هغه ډوډۍ کې دي حصه اخیستې ده دا زما د دین د خدمت ټول ثوابونه دوی ته ورسېږي که زه وربخښم که نه وربخښم نو که غواړئ چې داسې سرمایه راوړئ لاسته چې هغه باقي وي هغه نه تمامیږي هغه ورځ له بلې اضافه کیږي نو د طالب العلمانو سره کومکونه وکړي اوس ګوره زه په یو مسجد کې رالوی سوم په یو جماعت کې ما سبقان وویل انو خو زما د عبادت و زما د خدمت ثوابونه هغو خلکو ته الله ورکوي چې هغو زه رالوی کړی یم اوس چې زما په لاس کم خلک رالوی کیږي یا کم طالبان زما پر لاس روزل کیږي یا کم عوام زما په لاس باندې روزل کیږي د هغو د عبادت ثواب ما ته هم راځي د هغو اکاونټ ته هم ورځي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت به بعضې امتیان د الله حضور ته راپورته کړول سي دومره اعمال به په عملنامو کې وي چې حریان به سي چې دا خو نه موږ کولی سوای نه مو قدرت و نه دا کیدای سي په کورړهاو ختمونه په کورړهاو روژې لمنځونه اودسونه تلاوتونه حریان به سجده له کومه سوي دي ملایکې به ورته ووایي چې دا خو تا طالبان وروزل علما دي تقویه کړل دین دي تقویه کړي حاجي صاحب ته مړ سولې ستا د مرګ څخه وروسته هغو علماو د دین خدمت کوه هغو نور طالبان وروزل هغو نور شاګردان وروزل هغه د دین سلسله سره روانه د تاتې ثوابونه در روان دي نو کوشش وکړئ د خپل آخرت د خپل قبر دپاره د طالبانو د مساجدو د مدارس سره کومکونه وکړي هغه دې ته ما مجبوره کوي چې هغه یو چا ته ودرېږي وایي چانده راکړي هغه یو چا ته ودرېږي وایي کومک را سره وکړي دا بل ته ویل هغه ډېر تکلیف دی ډېر زور غواړي بل ته احتیاج بل ته درېدل د زمري څخه ګیدړه جوړي ډېر زور غواړي چې هلته د یو چا طالب و مدرسه په غاړه کې وي جماعت په غاړه کې وي دی دومره وس و اقتصاد نه لري چې د هغه پر خپل اقتصاد باندې وچلوي نو به لازم یو حاجي صاحب ته درېږي یو چا ته چې زما د طالبانو سره کومک وکړه دا ویل ډېر زور ورته غواړي هر عالم چې مدرسه لري هر عالم چې طالب لري هغه هیڅ اقتصاد نه لري هغه علما چې اقتصاد یې قوي وي بزنس تجارت لري هغه بیا چاته ضرورت هم نه لري نو د مدارسو د مساجدو سره کومکونه وکړي الله به پر تاسو باندې رحم وکړي الله جل جلاله به قبرونه مزین او ښایسته وګرځي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته